السلام علیکم. زه فواد باچا امید کوم چې تاسو اختر مناو کوم. کېدای شي دا ویډیو زه اپلوډ کوم دا وروسته کې فیسبوک باندې اکثر دا 2 هفتې بعد یا یو میاشت بعد وي. نو په اصل کې دا د اختر څلورمه پنځمه ورځ ده او زما اواز چې دی هغه لکه روباټک دی یخنۍ والا مو چې دا یخنۍ ته لاس هغه اواز چې دی ماری چې نه هغه شانتي ده. زه امید کوم چې تاسو ګرمي انجوی کوئ او کنه انجوی کوئ نو پانکو ته کینې بای. anyway زمونږه previously chapter چې کوم هغه من ختم کو هغه و security architecture ا domain و 3 وس په مونږه شروع کو domain 4 domain 4 څه شی دی. domain 4 چې دی هغه په communication او network security باندې. په دې domain 4 کې به مونږه فوکس کو په OSI model باندې په TCP IP models باندې. بیا مونږه په دې کې خبا قاعده په protocols types protocol or types چې کوم دي دا غي security issues چې کوم دا زموږ سره چې بیا local area network ته wide area network ته او metropolitan area network چې کوم دی intranet شو extranet شو technology چې کوم دي دا غي transmission media دا wireless technology زموږ سره کوم یو دي پاره کې network components چې دي او services چې کوم دي. بیا به ان شاء الله موږ تاغه د communication security management چې کوم دی کوم security communication چې کوم کیږي خبري اترې چې په دې networking باندې کیږي دا غي سو کی مینیج کوي څنګه مینیج کوي دا غي مینجمنت طریقه څه ده. ریموټ اکسس ټیکنالوژي یو مطلب دا چې تاسو په کور کې کار کوي هغه کار د بلډینګ ته ریموټ اکسس هغه څنګه کوي کومه ټیکنالوژي دي دا غي تھریټ څه دی او اٹیکونه مطلب دی چې کوم هغه ځکه دي چې هغه نه خلک مطلب دی فریاد کوي. بیا زموږ سره سافټویر ډیفاین نتورک چې کوم دی دا غي نه بعد زموږ سره دی کانټینټ ډیسټریبیوشن نتورک دی ملټي لیئر پروتوکولز دی او convergent network technology شي دي. دا په ټول تاسو میک سنس شي دا به زمونږ تقریبا شي لکوټي هیوی ټاپک هیوی چپټر وي خو زه امید کوم ان شاء الله چې تاسو به انجوy کړئ. اگین ډیر بایګان دي چې هغه زما په خیال چې فالو نه کوي دا سیریز دی په فیسبوک باندې. تاسو دا سیریز چې خپل کته شي دی سیریز ته چلار شي تاسو خبا غیدا ټول اپیسوډ چې کوم اپلوډ شوی دي ټول چې دی دا خبا غیدا کرونالوجیکل وی باندې دی 1 2 3 4 5 دغه شان ویز باندې دی دا زه رینډملی نه اپلوډ کوم ته دی په یوټیوب باندې هم مطلب دا چې لمه سي یوټیوب کې نو په یوټیوب باندې دا اویلیبل دی د پلی لیست چې دی خبا غیدا تشته امی کته شي. خو اگین موټیویشن غواړي. موټیویشن مطلب دا چې تاسو خپل شوق نه کنه نو اسی کتونه څه پیدا نشتی او موستلی شوق چې دی هغه به تاسو مخه ته بوزي. خان اوس زموږ سره په دې نتورکینګ چې موږ په وایرلس ټیکنالوژي چې کوم دی په دې باندې فوکس کوو دا غي اټیکس کوم دی سټلایټ ټیکنالوژي چې کوم ده په دې باندې موږ کوو دا کمیونیکیشن زموږ کم کی څنګه کیږي دا یو بزنس نه بل بزنس ته هغه زموږ سره نتورکینګ استعمال اوس خاص موږ ان شاء الله په دې کې بیا موږ زموږ سره چې دا کوم اپلیکیشن لیر دی او OSI ماډل چې دا کوم وای کنه اوري نو OSI ماډل کې خبره قاعده موږ برازو دا به ګورو دا ټول به په دې باندې باس کو چې یار دا کم مطلب سټیجونه دي د دې کومه غټه پیدا ده یا مطلب دا چې دا ډیر زیات لازمي دي د نتورکینګ ته ګوره نتورکینګ چې رخ شو اخو ډیر قسم سټیپس دي او لیئرز دي. نو په هر یو لیئرز کې مطلب دا چې یو کمپنی چې سافټویر راغی دا ټول لیئر نشي پورا کولای. دا 7 لیئرز دي پوه شوې نو د نمبر وته لیکل غواړي دا 7 لیئرز دي. نو په دې 7 لیئرز کې مطلب دا چې هر یو ټیکنالوژي څوک راغی فار ایگزامپل څوک چې هارډویر راغی هغه مور فوکس شي هغه دلته څوک چې سویچونه راغی هغه مور فوکس شي دلته او څوک چې د نتورکینګ راوټر یې دا راغی نو هغه دلته یا د سیده هغه کوم ټیکنالوژي چې د پای کې IP دا ICMP دا او IPsec چې کوم دی IGMP دا کنه دا ټول به دغه کې راغی دا جدا فوکس یې بیا دا غینه بعد ګوره په دې باندې لګوټه باس کو چې دا نتورک چې دا راوټر دا کم ډیوایس سره کنیکټ کیږي دا غینه بعد زموږ سره چې بیا کم دي ټرمینالوژي دلته دي د مرغه سي ویب سټ نه دلته بیا موږ ګورو چې زموږ سره لا پاسه نه شروع کوم خاصه موږ سره ګوره سمپلیکس ته هاپلیکس ته هاب ډوپلیکس ته فل ډوپلیکس ته بیس بینډ ته براډ بینډ ته انټرنیټ ته ایکسترانیټ ته زموږ سره فین ته لین ته مین ته وین ته ان VPN ته
او GAN دی GAN مطلب ګلوبل ایریا نتورک په دې ټول باس کو دا زمونږ مطلب دا دی چې وستا نوې کم چپټر چې موږ شروع کوو ډومین چې کوم شروع کوو دا هیویلی نتورکینګ فوکس دی او ګورو به چې یاره دا زموږ سره چې کومې سرور دي د هغې سرورو او پورټس کوم یو دي هغې پورټس دا چې کنیکټ کېږي د هغې لپاره مطلب دا دی چې څه داسې پورټس ضرورت چې د هغې په ترو باندې دا کمپیوټر چې دی دی کنیکټ شي ویب ایمیل ته ویب سرور ته ایمیل سرور ته یا فایل سرور ته دا ټول چې دي دا سرورو سره کنیکټ کېږي ځکه که تاسو خیال وکړئ په فیسبوک کې که نه فیسبوک کې تاسو د ویب سایټ چې دی تاسو راغلی دی راځي ښه باقاعده د ویب سرور باندې پروت دي خو د دې په دې کې چې تاسو کوم ډیټا سیو کوئ دا امیجز دا موسټلی په فایل سرور باندې پراته دي تاسو چې کوم انسټنټ میسج کوئ دا موسټلی د ایمیل سرور باندې پراته دي نو دا ټول یو کمبینیشن غونډه کې دا راجمع کړی تاسو خو یو ویب سایټ ښکاري خو دا ته بیهایند چې نه دا ملټیپل پروتوکالز او ملټیپل راوټس چې دي هغې استعمالوي او ملټیپل سرورز چې دي هغې استعمالوي نو ځکه مطلب دا دی چې که داسې یو اټیک وشي او یا څه شی پټ کړي نو ټول 100% نه پټولی شي کمپنۍ چې دا هغه داسې ډسټرای کولی نه شي انلیس چې هغه ډیډاس اټیک کړي نو د هغې تلاسه مطلب دا چې کمپنیانو نن سبا چې دی هغه سیګمنټ نټورک سیګمنټیشن چې دی هغې کله سیګمنټیشن څه ته وایي سیګمنټیشن هغې ته وایي چې مخکې به یو جاینټ نټورک و فلیټ نټورک به ورته وي اوس چې کوم دی هغه یې جدا کړی دی نو که یو سیګمنټ یو لیر چې دی هغه هیک شي نو دویم لیر چې دی هغه فنکشن کېږي اوس ګاډی دی د ګاډي څلور ټیرونه دي پوه شوې که یو ټیر ورځېږي نو هغه هغه شانتیا ګاډی چې رواني یو حده پورې تلی شي پوه شوې نو هغه دومره چې تا د یو ټایم درکړي چې دا ګاډی ور دی یو سیټ ته یې کړي چې ته بل ګاډی دې ونه وایي او بیا هغې نه بعد هغه ټایر چې دی هغه تاسو بدل کړئ اوس که دغه یو اوس سایکل چې دی فار ایگزامپل سایکل کې دوه ټیرونه دي که نه او یا یو سایکل یو ټایر والا سایکل شو هغه اکثر چې په دې یو هغه ټیر وړځي جو کس په ډایرکټ راتاو شي سر به ماتي نو دغه شانتي دغه فلیټ نتورک مخکې اوس چې دی نو سیګمنټیشن یې کړی دی ټیرونه د ټایرونه چې کوم دي هغه ډېر کړي دي که یو ټایر وځي نو هغه کار چې نه روانې که خیال وکړه ټرک پورې اکثر دوه ټایرونه شاته نښتي که نه یو سیټ ته دا یو ټایر وځي نه بل چې نه هغه دومره لوډ رامنه کړي چې اکثر ډېر دومره ټایم ورکړي چې دا بل ټایر ورته بدل کړي او ټرک چې دی هغه نور نقصان ونه کړي نو دغه شان زموږ دا نتورکینګ دی په دې نتورکینګ کې ښه باقاعده سیګمنټیشن چې دی دا اویلیبل دی نو راځئ چې سټارټ پې والو زه امید کوم چې تاسو به دا جرني زما سره انجوی کوئ او زما اواز چې دی لږ رب دی هغه نه دی سموث نه دی هغه ځکه چې زما مرۍ خوشي وه نو ما کوشش وکړم چې زه لږ وروسته په قلاره به یې رخ کړو خو زه دا ټایم را سره شته لږ نو ما چې په دې فري ټایم کې وکړو ټایم نه خرابوو نو تاسو په دې هم پیدا والی مطلب دا دی که بیا زه بیزي کېږم نو هغې کې بیا نور ویډیوګانې پکې نه راغېږي نو زه امید کوم که تاسو مطلب دا که تاسو وایي چې یاره زه ون بای ون دا ویډیوګانې ګورم سټپ بای سټپ نو تاسو په یوټیوب چینل باندې کتلی شئ ادروایز په یو ویب سایټ باندې انشاءالله کوشش به کوم چې دا اپډیټ دي او اویلیبل دي تاسو ته السلام علیکم